د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. د قوشتېپې کانال د لومړي پاس چارې 55 سلنه مخته تللي. په بلخ کې د شمال سیندیزې حوزې مسؤلان وایي د کارونو د دوام لپاره د روژې په میاشت کې د کانال چارې په 2 برخو ویشلي. د شمال سیندیزې حوزې رئیس وایي د قوشتېپې کانال د لومړي پاس چارې 55 سلنه مخته تللي. نوموړی زیاتوي اوس مهال د کانال په بېلابېلو برخو کې 4,000 ماشینرۍ او 6,000 کسان په کار بوخت دي. 9 نقطو کې مونږ کار کوو، دلته فلحاله شروع دی او تقریبا زمونږ 80% کار خلاص سوی دی، یعنی په کانال کې 80% کار مو هغه تکمیل سوی دی. لږ پاتې انشاءالله هغه به مونږ ډېر ژر پوره کړو او په 9 نقطو کې مو کار جریان لري او ډېر په دقت او سرعت سره. ښاغلي حکمت ویل چې د روژې په مبارکه میاشت کې د کانال چارې د وخت په اساس په 2 برخو ویشلي تر څو د روژې په دې میاشت کې د کانال په چارو کې ځنډ رامنځته نشي. کم از کم کار به په هماغه نورمال ډول روان وي، په سرعت او تیزی سره به روان وي، دقت سره به روان وي، خو چونکې دغه ټیم به تغییر خوري او ټیم تغییر دغسې 5 بجو شروع کوو سهار نه وختي او تر 1 او بیا به ماخصوصا لمونځ او تراویح او روژه ماتې ټول هر شي نه بعد چې فارغه سو بیا به شروع کوي نو تر پیشلمي وخته پورې. د یادونې وړ ده د قوشتېپې کانال د بلخ ولایت له کالدار ولسوالۍ څخه سرچینه اخلي او د فاریاب ولایت په انخوی ولسوالۍ کې پای مومي. په خلم ولسوالۍ کې په سولري سیستم د یوې ژورې څاه چارې بشپړې شوې. دغه شبکه د کلیو پراختیا ریاست لخوا د یونیسف دفتر په مالي ملاتړ د 8 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوې چې 230 کورنیو ته به د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. دغه شبکه د خلم ولسوالۍ په سیاد کلي کې د کلیو پراختیا ریاست لخوا د یونیسف دفتر په مالی لګښت جوړه شوې چې 230 کورنیو ته به د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. حوضی که به حساب به ساخته شده ذخیره کنکریتی و سر تیپه ساخته شده که فشارش هم بیشتر از 40 متر بلندی داره که این میتونه 200 فامیلی که در اینجا هستن 137 شیردهن که به خانه ساخته شده که همش به متر از کارهای سنگکاری و خشتکاری و کندنکاری چا و از کیسنگش پایپایش کلش از پایپای استاندارد و چیز مستحکم ساخته شده. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکي د اوبو رسونې دغه شبکې له جوړېدو څخه خوښي وښوده. دوی وایي چې په دې سره به د اوبو ستونزه اوس حل شي. پیش از این ما مردم اینجا ذخیره آب که اینجا میبینین دم 4 ماه آب سیل که میامد اینجا ذخیره میکردیم، انسان ها مواشی کلی از این استفاده میکرد. برادر همین طفلای ما در مرضای گوناگون دچار بودن، امروز با فضل خدا و برکت دوستا و برادرای چا غفر شد. بسیار مشکلات زیاد دیگه درباره دورهای سابقه ما بی آب بودیم. آبای ما از سوی سمنگان قطع میشد، مالا حال ما بیخود تشنه بودیم. ما بسیار در ما حالت که آب ما به درد ما بسیار انشاءالله زیاد میخوره بخیر. دا په داسې حال کې ده چې په 1401 کال کې د بلخ ولایت د کلیو پراختیا ریاست د اکتید دفتر په همکارۍ د بلخ په بېلابېلو سیمو کې کور په کور د اوبو رسولو 7 شبکې جوړې کړي. په بلخ کې د رابعې بلخي په نوم یوې سیمه ییزې راډیو له کلونو ځنډ وروسته یو ځل بیا خپل نشرات پیل کړل. د پرانیستې په مراسمو کې د بلخ سیمه ییزو چارواکو، د رسنیو مسؤلانو او د یو شمېر بنسټونو استازو ګډون کړی و. په بلخ ولایت کې د رابعې بلخي رادیو په پرانیستلو کې ګڼ شمېر د رسنیو مسؤلینو او د اطلاعات او کلتور رئیس د رسنیو او خبرنګارانو نه ملاتړ وکړ او ډاډ یې ورکړ چې موږ به همیشه د رسنیو سره اوسو او د رابعې بلخي رادیو پرانیستل یو نیک ګام یاد کړ. له نیکه مرغه موږ 3-4 داسې رسنۍ لرو چې د اسلامي امارت په راتګ سره فعالیت پیل کړی او د بلخ اطلاعات فرهنګ ریاست هڅه او کوشش دا وي چې ټولې رسنۍ چې په بلخ کې فعالیت لري د هغو فعالیت همدغسې دوام پیدا کړي. همدارنګه د رابعې بلخي رادیو مسؤل د بیا ځله نشراتو پیلولو څخه خوښي څرګندوي او وایي چې رابعې بلخي رادیو همیشه د اطلاع رسونې ته ژمنه ده. برنامه‌های دینی، برنامه‌های آموزشی، برنامه‌های معلوماتی را داریم و همچنان
برنامه را داریم که مردم نیاز دارند که باید بدانند. به او خاطر ما برنامه را تهیه کردیم نظر به نیاز مردم. د یادونې وړ ده چې په بلخ ولایت کې دا درېیمه راډیو ده چې نشرات پیلوي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.